د هنر کلیک قدرمندو مینوالو امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. په نوخار اکبرپورا تانې سره یوه غمجنه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ماشوم هلک سره ظلم او زیاتی شوی دی چې هغه سره بدکاري شوې ده او ویډیو ته هم شوې ده چې هغه د هغې نه بعد کور ته راغلی دی خو پلار یې په خوله لاس ایښی دی د خپل حیا عزت دپاره یې هېڅ نه دي ویلي. خو چې کله 3-4 ورځې تېرې شوي دي نو هغه هلکان ورته ویډیو هم په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده. اوس د هغه پلار ریپورټ هم درج کړی دی او هغه څه ویلي دي همدغه هر څه در سره همدلته شریکوم تر اخره سره پاتې شئ چې تاسو هم د هر څه نه خبر شئ. قدرمندو دوستانو دا ماشوم چې غټو هلکانو په شریکه چرته بوتلی او دغه بدکاري یې ورسره کړې وه خو پلار یې وایي چې کور ته راغی نو ما ته یې وویل خو وایي چې ما د خپل حیا عزت دپاره او د دې دپاره چې هسې نه سبا راته په کلي کې خلک غورونه کوي نو د دې د وجې مې په خولو لاس کېښودو او هېڅ مې هم ونه ویل. او وایي چې کله د دې 2-3 ورځې تېرې شولې نو هغه زما د زوی ویډیو هم اپلوډ کړله په سوشل میډیا باندې. نو زه بیا سوچ مې وکړو چې یاره زه اوس اف آی آر درج کړم. هغه وایي چې زه راغلم او ما اف آی آر درج کړی دی چې د هغې هم 2-3 ورځې شوي دي د کومو کسانو خلاف چې مې اف آی آر درج کړی دی نو هغې اوسه پورې تاڼې ته حاضر شوي نه دي او نه تاڼې ته راغلي دي. هغه وایي چې ما سره یې حکومت مدد وکړي او زه د حکومت نه مدد غواړم. هغه وایي چې زه یو بېوسه او غریب انسان یم زما دومره وس نه کېږي چې دوی سره زه مقابله وکړم. خو د اف آی آر هم 3-4 ورځې شوي دي چې د دې مورکوټي ماشوم هلک لار درج کړی دی په تاڼه کې خو تاڼې والا تر اوسه پورې هېڅ کاروایي نه ده کړې او نه یې دغې کې کوم کس ګرفتار کړی دی او تاڼې ته یې راوستی دی مکمل ناکام شوي دي چې هم په دې وجه د دې ماشوم هلک لار ډېر جړه فریاد کړی دی او ویلي دي چې ما سره دې حکومت مدد وکړي. قدرمندو دوستانو نن سبا دا جنسي زیاتي په هر ځای کې شروع شوي دي خو خاص کر په پښتنو کې دا ډېر زیات شوي دي او هر یو ښکلي ماشوم سره دغه جنسي زیاتي کېږي. په خپلو بچو خیال ساتئ د خپل کور نه بهر مه پرېږدئ او د خپل لاس لاندې ساتئ. د ویډیو د کتلو مو مننه. روغ اوسئ، خوشحاله او آباد اوسئ.